د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټوت ویلي دي چې د مهال افغانستان د سیمې پر څلورلاره بدل شوی ده. دغه بیان کې راغلی دی چې د مهال افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونه د جنوبي اسیا سره وصل کوي. په دغه بیان کې راغلی دی چې په افغانستان کې سوله، امنیت او تواصل د ټولو هیوادونو په ګټه ده. دا چې افغانستان نن د امنیت ثبات لپاره څه ترسره کړي دي، څنګه کېدلی سي افغانستان په واقعي څلورلاره بدل سي او له دغه هیوادونو څخه ګټه پورته کړل سي. درنو هیوادوالو، ستړی مه سئ، وخت مو په خیر. زه صفت الله امید یم او تاسو له ارزو تلویزیون څخه د بارایند خپرونه ګورئ. په دې خپرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم یو ځای سوي دي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی حنیف خان کړوخیل صاحب، بل میلمه راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی شیخ سعید هاشم جوادی بلخابی صاحب. درنو میلمانو، ستړی مه سئ، په خیر راسئ پروگرام ته. شیخ صاحب اجازه دهید بحث را با شما آغاز کنم. صلح و امنیت افغانستان که در شرایط کنونی افغانها، هر افغان حافظ این صلح است، چی در مورد این وضعیت چی دیدگاهی را دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم شما، مهمان ارجمند برنامه، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علی القاعده صلح و آرامش و همزیستی مسالمت آمیز برای جامعه بشری در سطح جهان یک نعمت الهی و فیض پروردگار تعالی هست و کشور ما شما و ملت ما شما قدر این صلح و امنیت و آرامش را بیشتر از ملل دیگر احساس میکنن به لحاظ اینکه یک دوران پر از آشوب و جنگ و نزاع و کشمکش های داخلی و اشغال های خارجی را یکی پس از دیگری سپری کردن. بنابراین و این فصل گذشته بود. بله، و سپری شد و ما شما شاهد بودیم در چند دهه. و حال در مرحله نخست وظیفه فرد اتباع افغانستان هست حقیقتاً، چه در داخل کشور و یا در سر تا سر جهان، که صرف نظر از اختلافات جزئی فیما بین و اختلافات سلیقه‌ای طبیعی بین افراد بشر و احیانا مسائل قومی و مذهبی و احزاب منحله گذشته، صرف نظر از همه اینها بر حسب عفو عمومی شیخ صاحب رهبری امارت اسلامی افغانستان حفظه الله تعالی قدر این صلح و آرامش رو دانسته. چرا شما تاکید دارین بر این موضوع؟ این صلح، این امنیت که در شرایط کنونی افغان‌ها از آن بهره میبرند، به چه قیمت برای افغان‌ها تمام شده؟ بله، ملت افغانستان و بلکه ملل آزاده جهان شاهدند که استقلال و تمامیت ارضی و صلح و آرامش و حکومت یک پارچه و حکومت اسلامی و شرعی در افغانستان به یک قیمت و بهای بسیار بسیار ارزشمند و بسیار گزاف به دست آمده، چه برای دفع اشغال قربانی های بیشمار ملت افغانستان داده که اشغال ها را خاتمه داده در هر مرحله و چه برای پایان دادن به حکومت ملوک الطوایفی و حکومت احزاب و تکداران قومی و حزبی و سمتی و همه، که در واقع شعار اونها چیزی بود به نام منافع ملی و حقیقت در عمل اونها چیزی دیگری را به ملت ارائه کردن که او منافع شخصی کوتاه مدت و کم ارزش خود اون اشخاص بود و بر همون اساس هم تمامیت ارضی، عزت ملی، استقلال، امنیت، آرامش، صلح تامین نشد در دوران حکومت‌های سابق. اما ما شما این امتیازات رو در امارت اسلامی افغانستان شاهد هستیم. بنابراین وظیفه سنگین هست برای حفظ و ثبات و استمرار و استقرار و ادامه این صلح و آرامش در مرحله نخست همه هموطنان عزیز ما در سر تا سر جهان و در داخل افغانستان و احیانا
گوش ندادن و ترتیب اثر ندادن به تبلیغات سو و دسایس طبیعی که بر علیه هر کشور و بر علیه هر نظام در جهان وجود داره برای کسب منافع بعضی از ممالک بدخواه. بله، و در همین ادامه مرکز مطالعات راهبردی وزارت امور خارجه افغانستان تاکید کرده که اکنون افغانستان به وصل کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل شده است. این فرصت ها فکر میکنید که در اینجا نقش خود ادا کرده است؟ دوران استعمار کهنه و استعمار نو به پایان رسیده و ما و شما شاهد نظم نوین عادلانه تری در جهان و در منطقه هستیم. درست. بنابراین هر کشور و هر ملت نقش و جایگاه خود داره. درست. و او امتیازاتی که پروردگار تعالی از لحاظ جغرافیایی و سایر امتیازات به هر ملت و هر کشور عنایت فرموده، وقتی اون رسیده که اون ملت ها اون امتیازات رو شناخته و از اون استفاده بکنن و خوشبختانه کشور ما و شما و ملت ما و شما یک ملت با امتیازات و کشور ما و شما دارای یک منابع بسیار ارزشمند در ابعاد مختلف، خصوصا از لحاظ جغرافیایی هست که شما اشاره فرمودین. نقطه اتصال کشورهای آسیای میانه و برخی کشورهای اوراسیا به کشورهای آسیای جنوبی هست و این امتیاز منحصر به فرده و این امتیاز عنایت پروردگار تعالی هست و این امتیاز با جنگ و با خونریزی و یا احیانا جابجایی‌های مختلف و سازش‌های سیاسی به وجود نمی‌آید، به وجود نیامده. این مختصات جغرافیایی هدیه پروردگار تعالی هست و ثروت بسیار بسیار عظیم و بی‌پایان و قابل ارزش هست. بسیار زیاد تشکر میکنم جناب شیخ صاحب. ما در ادامه بحث برمیگردم. کاروخیل صاحب ستړي مسی مننه چې وخت مو ځانګړی کړلو. مو د افغانستان په سوله راتګ د ثبات لپاره قدمونه په ټوله کې د دغه ننني امنیت د تامین په برخه کې بحث ودرلودله. ستاسو سره غواړم بحث له دې ځای څخه پیل کړم چې نن په افغانستان کې څنګه فرصتونه منځته راغلي دي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ورهاخوا سیمه ییز هیوادونه ورڅخه ګټه پورته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زم د هر څه د مخه د ارزو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته او د میز ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې شیخ صاحب ویلې، په دې کې شک نشته ده چې دغه صلح او امنیت دا په دنیا کې یو ډېر لوی نعمت ده. نو که وغواړو که ونه غواړو، په هر ملک کې چې امنیت وي، هغلته باسازي، هغلته آبادي، هغلته د ویراني مخه نیول کېږي، هغلته د بربادۍ مخه نیول کېږي، هغلته د بېځایه قتلونو غارتونو د دې مخه نیول کېږي. نو دا شکر الحمدلله، لکه اوس شیخ صاحب هم ویلی چې دغه 50 کلو کې موږ تاسې ډېرې بدې پیښې په افغانستان کې تجربه کړلې او اوس یو سرتاسري امنیت ته رسېدلي، صلح راغلی ده. نو په دې سره د موږ دا جغرافیایي موقعیت دا امتیاز لري چې باید موږ له دنیا سره د وصل یو نقطه وګرځېږو. خو چون په دې 50 کلو کې دلته امنیت نه و، نو چا هغه لویو پروژو ته زړه نه ښه کاوه چې په افغانستان کې تطبیق سي، او نه دا امکانات و چې په افغانستان کې دغه لویې پروژې باید تطبیق سوی وای. که د هغې جملې نه د کاسا یا ګازار و، که د ټاپي پروژه وه، که دا نورې پروژې وې، د دې ابتدا ډېره مخکې وسوله، د جمهوریت په وخت کې وسوله، خو دغه بدامنۍ ولې چې دا اجازه یې نه ورکولی چې دغه لویې پروژې تطبیق سي. نن تاسې ګورئ چې 50 کلو کې دغه امنیت راغلی ده، نو هغه پروژې د چا 80% کار مخکې سوی ده او د چا 60% او د چا 30%، نو دغه امکانات برابر سوي دي چې دغه لویې پروژې په افغانستان کې تطبیق سي. نو په دې کې شک نشته ده چې دغه برکت یې دغه امنیت ده، او که دغه امنیت موږ لا ډاډمن کړو، نو په دې کې شک نشته ده چې موږ باید د سیمې د وصل یوه نقطه ګرځېږو. بله، څنګه دغه ډاډمنتیا خبره تاسو وکړله؟ څنګه موږ دغه امنیت په دومره کچه ډاډمن کړو چې هر څوک له دې څخه ډاډه واوسېږي؟ خو دې کې د ولس رول ډېر مهم ده. باید ولس په خپل اعتماد کې واخیستل سي او هر هغه کړنه سي هغه له ولس سره شریکه سي. د حکومت او د ولس له مابین باید یو ارتباطي پول وي
چې هغه قانون اساسي ده، باید دلته یو قانون اساسي موجود وي چې د ولس ګټې هغه تعریف کړي او د حکومتونو هم تعریف کړي. بله، په دغه امنیت کې څومره د افغانانو ګټه ده؟ هر افغان څومره په دې باندې مکلفیت لري چې دغه امنیت وساتي او په دې کې خپله ګټه وګوري؟ خو په دې کې شک نشته ده، لکه دې کې خو دا 20 کلنه دوره کاتیر تاریخ ته بیخي لاړ نسو. موږ تاسې دلته په دې جمهوریت په وخت کې 200 کسان به د ملي اردو یا د ملي پولیس یا دې خواته د امارت اسلامي له خوا نه هغه ځوانان موږ ته چې شهیدان ورکول هره ورځ، نو دا ډېر لوی قیمت و چې نن له هغه نه موږ خلاص سوي یو. تاسې لیدل چې په دغه جي کې تر 5.5 میلیونه پورې موږ تاسې نیشهیي کسان لرل چې نن هغه تداوي سوي دي او هغه برکت یې دغه امنیت ده. د دې ترڅنګ موږ ته چې په ټول جهان کې په فساد اداري کې اوله درجه خلک کولو چې نن هغه کچه راټیټه سوې ده. نو داسې که په هر عرصه کې موږ وګورو، که هغه د اوبو مهار ده، که هغه د وصل نقطې دي دنیا سره موږ تاسې دغه د اتصال هغه ده، که هغه د معادنو مسله ده، که هغه په زراعت کې دا اوس پیشرفت وګوري په ټول افغانستان کې ډېر پیشرفت رامنځته سوی ده. نو دا ټولې هغه کارونه دي چې دا د امنیت له برکته رامنځته سوي دي. نو که وغواړو چې دا د هر افغان مسؤلیت جوړیږي، نو تر څو پورې چې ولس همکاري ونه کړي، دا په 1 لک پوځو په 2 لک پوځو باندې دغه د وطن ساتنه نه کیږي. هر هغه وخت چې ولس له خپل حکومتونو ملاتړ کړی ده، هغه حکومتونه پایدار او تلپاتې دي. او هر هغه وخت چې ولس د حکومت په مقابل کې راجګ سوی ده، هغه که څومره قوي حکومتونه دي هغه له مابین تللي دي، په هغو کې تغییر راغلی ده. چې داسې ډېر مثالونه موږ تاسې په دنیا کې لرو. نو موږ تاسې باید کوشش وکړو هر افغان دغه امنیت چې دا اوس ده دا د ځان لپاره فرصت وګڼي، د دې امنیت لپاره کار وکړي. نو که غواړو چې هم خپل وطن آباد کړو، هم ځان ته کار وکړو، نو د افغان باید خپل ورور وګڼو، افغانستان مشترک کور. نو کله چې په دغه فکر باندې موږ سولو، په هغه وخت کې په دې کې شک نشته ده چې د هر دنیا کې هر ملک آباد سوی د هغه نور دنیا نه ده آباد کړی، هغه د هغه خلکو په خپل زیار او کوشش او په تکلیف باندې آباد سوی ده. نو موږ ته هم په کار ده د نور دنیا په شکل باندې چې دغه وطن د بربادۍ په خاطر کار ونه کړو، دغه وطن کې د آبادۍ په خاطر کار وکړو، د خلکو د اتفاق او د اتحاد په خاطر باندې وکړو. اگر که د یوې ونې کېښودلو وس موږ تاسې ولرو، باید صرفه ونه کړو د دغې وطن د آبادۍ لپاره. هغه خپل مسؤلیت چې الله پاک موږ تاسې ته راکړی ده او دغه وطن په موږ باندې حق لري، باید هغه خپل مسؤلیت ادا کړو. کله چې دغه کار موږ وکړو، لکه د نورې دنیا چې دغه آباد ملکونه دي هغوی د خپل وطن ته کار کړی ده، موږ هم د همغو په شان همغسې خدای پاک غني راته ملک راکړی ده او همغسې عاقل خلک یې راته راکړي دي. خو بدبختي په دې کې ده چې ټول عمر د دنیا او همسایګانو د دغو د افغانانو د اخلاص او ایماندارۍ نه غلطه استفاده کړې ده. دوی په رنګارنګ رنګو باندې سره ککړ کړي دي، څوک یې تور، څوک یې سپین او څوک یې شنه کړي دي، په خپل مابین کې سره جنګولي دي. نو هغه د آبادۍ او د باسازۍ پروژې له موږ نه پاتې وې. اوس په دغه 15 کلن حکومت کې تاسې وینئ، اگر که چې موږ تاسې اوس دغه کومې پیسې چې دي دا کنګل سوي دي، د دنیا په تور لیست کې د موږ تاسې مشران دي، همدغسې موږ تاسې دنیا سره هغه سیاسي روابط نه لرو. خو په سر د دغو مشکلاتو باندې تاسې وګورئ دغه کوم کار چې په دغه 15 کلنه دوره کې سوی ده، د جمهوریت په 20 کلنه دوره کې به نه سوی. نو دا برکت د دغه امنیت ده. نو که موږ وغواړو چې لا دغه امنیت ډاډمن کړو، نو په دې کې شک نشته ده چې په ډېر کم وخت کې به افغانستان د نورې نړۍ سره موږ سیال او لاندې زما اول سوال ته هم ور وګرځئ، دغه وضعیت نن د سیمې هېوادونو ته څومره فرصتونه رامنځته کړي دي؟ خو دې کې شک نشته ده چې دغه وضعیت سیمه ویني، سیمې او نور نړۍ مخکې دا فکر نه کاوه چې افغانستان به دغه اوسنی امنیت چې ده دا به تلپاتې او ډاډمن کړي. خو اوس د 15 کلو په تېرېدو سره سیمه په دې باندې مطمئنه سوې ده چې دغه امنیت چې په افغانستان کې راغلی ده انشاءالله دا د تلپاتې ده، دا قایم و دایم ده. نو دغه هغه یې دوی ته هم ورکړې ده او د سیمې هېوادونه تاسې وینئ چې په لویو پروژو باندې په افغانستان کې لګیا دي او هغه پروژې په افغانستان کې تطبیقېږي. همداسې دا اوس تاسې ګورئ چې د تاجکستان او د ایران او د افغانستان له مابین ګډې ناستې وې چې د زمیني ترانزیت له لارې نه باید موږ تاسې د خپلې همکارۍ لاس سره پیاوړې هغه کړو. نو دا هغه امیدونه دي چې همسایګانو ته اوس د افغانستان په دغه امنیت باندې ډاډمن دي او دوی ته دا جرات ورکړی دی چې په افغانستان کې باید لویې پروژې تطبیق سي تر څو پورې هم سیمه او افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمن کاړوخیل صاحب. زه بیا راګرځم تاسو ته. درنو هېوادوالو، لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. عزتمند هېوادوالو، بیا هم په خیر راغلاست، ستړي مه سئ.
قدرمند شیخ صاحب، دیدگاه شما در مورد فرصت‌های افغانستان که نوظهور است تقریبا برای کشورها چیست؟ طبعا برای به دست آوردن فرصت‌ها یا استفاده از شرایط مساعد فعلی به نفع همگان هست. ارتباط جانبینی، تعامل جانبینی، حسن نیت جانبینی یقینا برای کشور افغانستان و کشورهای جهان، خصوصا کشورهای منطقه، بله. یک امر مفید، ارزشمند و ضروری هست و در این راستا قدم‌های نیکی با حسن نیت کشورهای همسایه برداشتن، رفت آمدهای شده، جلساتی شده. بله. و امارت اسلامی افغانستان با آغوش باز در ابعاد مختلف، خصوصا در ابعاد اتصالات ترانزیتی و اقتصادی و امنیتی درست. استقبال کرده و همکاری کرده و حال توقع بر این هست حقیقتا و این یک حق هست که کشورهای همسایه عملا امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند. بله. و بیرق امارت اسلامی افغانستان در سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی دولت افغانستان در اون کشورها به اهتزاز در بیاید و این کدام مشکلی طبعا برای کشورهای دیگه ایجاد نمیکنه، بلکه امکان ارتباطات بیشتر و امکان استفاده بیشتر از فرصت‌ها رو فراهم میکنه. چنان که ما شما شاهد هستیم قطر پیش از فتح امارت اسلامی افغانستان دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان رو اونجا گشود و بیرق کلمه طیبه امارت اسلامی افغانستان اونجا به اهتزاز در آمد و ما شما دیدیم منجر به صلح و یا منجر به شکست و فرار متجاوزین شد و این برای قطر یک در واقع حسن نیت تاریخی حساب شد به عنوان اولین کشوری که بیرق امارت اسلامی در اونجا به اهتزاز در آمد. حال اینکه شما می‌بینیم که یک کشور خرد هست و به اصطلاح همسایگی نزدیک ما شما هم نیست و این توقع هست که بعد از گذشت این مدت و بعد از ثبات افغانستان و بعد از ثابت کردن امارت اسلامی افغانستان به یک دولت فراگیر و معتدل و خیرخواه ملت و خیرخواه همسایه ها و مبارزه کردن با همه مفاسد موجود در زمان حکومت های جمهوریت و سابقه این ثابت شده. بنابراین در این فراز و بعد از این جلسات و بعد از این همه مشترکات و بعد از این همه ضروریات متقابل، همونطوری که افغانستان اونجا منافعی داره، اون کشورها هم در افغانستان منافع بیشتری دارن، چرا که ما شما راه عبور اونها به جهان دیگر هستیم، به بازار دیگر هستیم، به کشورهای گسترده مثل هندوستان و مثل پاکستان و کشورهای اطراف هند و پاکستان ما شما راه عبور کشورهای آسیای میانه و بالعکس به اونجا هستیم. از این لحاظ ضرورت کشورهای همسایه به افغانستان بیش از ضرورت افغانستان به کشورهای همسایه است. چرا؟ افغانستان راههای بدیل داره، بعضی کشورهای همسایه ما برای رسیدن به اون مراکز راههای بدیل ندارن. بنابراین از این فرصت استفاده شه به تأسی از همون اقدام شجاعانه قطر که منجر به یک پیروزی تاریخی ملت افغانستان شد و بستر صلح و سازش به وجود آمد و استقرار نظام امارت اسلامی، اونها هم یکی پس از دیگری هر چه زودتر این امر مهم را به طور رسمی اعلام بکنن که امارت اسلامی افغانستان رو به رسمیت شناختن و حالا در عمل این کار را انجام میدن. ما شما میبینیم ارتباطات همه جانبه وجود داره، ولی این را اعلام بکنن و ثبت بکنن و در سازمان ملل طرفداری آشکار و واضح خود را از به رسمیت شناختن امارت اسلامی اعلام بکنن. بنابراین این بستر خوبی برای توسعه همه همکاری ها و تأمین منافع همه جانبه برای همگان خواهد شد و بیش از افغانستان برای اونها مفید خواهد بود. دوست جناب شیخ صاحب، در سابق یک معادله وجود داشت که کشورهایی که در همسایگی افغانستان قرار داره و در منطقه قرار داره از مواد مخدر افغانستان متضرر شدند. اکنون این معادله برعکس شده. ادعا این است که جوانان افغانستان از مواد مخدر صنعتی برخی از کشورها اکنون متضرر است. در این بخش کشورها چی کار باید کرد؟ بعضی متاسفانه حربه ها و یا تعبیر بکنیم بلاهای صنعتی در دنیا به وسیله بعضی کشورها علیه بعضی کشورهای دیگر دیده میشه. از قبیل همین مواد مخدر صنعتی
که از کشورهای دیگه به کشور ما و شما سرازیر شده و نمونه های اون رو مجاهدین و مامورین مبارزه با مواد مخدر امارت اسلامی افغانستان در مرزها به تعداد و مقدار زیاد به دست آوردن و کشف کردن و این ثابت میکنه که این حقیقت هست. بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان به طور جدی مبارزه کرده با این پدیده شوم، ما و شما میبینیم که این متاسفانه جنگ و مبارزه مخفی و مخرب و دستاورد استعمار کهنه و پیر که ترویج تریاک و ترویج افیون و ترویج اعتیاد به کشورهای آسیایی و خصوصا کشورهای اسلامی در گذشته ها ترویج میکرده و این به نحو دیگه به وسیله همون کشورهای عوامل استعمار حالا در کشور ما شما سرازیر میشه. خصوصا مجبوریم نام ببریم که سوء تفاهم نشه به کشورهای همسایه. از پاکستان بیشتر دیده شده که این مواد به افغانستان سرازیر میشده و امارت اسلامی افغانستان هم اونها رو کشف کرده و ثابت شده که واقعیت چنین هست. و حال امید هست که همونطوری که جنگ را بعضی کشورها صادر میکنن، تروریسم را بعضی کشورها صادر میکنن و آل این مواد مخدر صنعتی را صادر میکنن و در این خصوص کشورهای آسیای میانه، کشورهای همسایه افغانستان بر علیه او کشوری که به طور ثابت شده چنین اعمالی را انجام میده اقدامات مؤثر امنیتی، همفکری و اطلاعاتی را صورت بدن و استخبارات های مختلف کشورها همکار باشن و در این راستا جلساتی صورت بگیره و در این راستا همکاری های حتی فیزیکی صورت بگیره، همکاری های علمی صورت بگیره، مبارزات صورت بگیره تا اینکه این پدیده شوم و یا جنگ مخرب مخفی هم تأثیراتش به کشورهای دیگه هم سرایت نکنه و افغانستان هم از او در امان باشه و این یک وظیفه جهانی و یک وظیفه ملی و یک وظیفه منطقه‌ای هست و واقعا یک خطر عمومی هم هست. بسیار زیاد تشکر میکنم جناب شیخ صاحب. ما در ادامه این بحث برمیگردم. قدرمن کډوخیل صاحب، مخکې ځینې هیوادونه و دا چغې به یې وهلې چې د افغانستان څخه موږ متضرره یو، دلته مافیایي ډلې راځي، دلته مواد مخدر راځي. دغه معادله نن برعکس تمثیل کیږي. ویل کیږي چې د افغانستان ځوانان د نورو هیوادونو له صنعتي مخدره توکو څخه چې په هغې کې تابلیت کوي یو شمېر نورې مخدره توکي دي زیانمن سوي دي. د دغه هیوادونو اساسي مسؤلیتونه په ننني وضعیت کې څه دي؟ د یو همسایه کور ته تیږې ورچې نو له هغې خوانده تا ته هم ګلان په لاس باندې نه راځي. نو دغه د منطقې د پسماندګۍ سبب چې دغه د بعضې مغرضو همسایهګانو دغه تیږې اچول دي چې همسایهګانو ته یې ورچي نن په همغه مرض کې دوی دوچار دي. لکه دغه د مواد مخدر دلته کښت، قاچاق او استعمال یعنې تر دغه 20 کلو مخکې نه دلته چا کرنه د مواد مخدرو نه پېژندله، دلته قاچاق نه پېژنده، دلته د نشي موادو معتادین موږ تاسې بیخي نه لرل او نه مو پېژندل. خو دغه پر دغه 20 کلن حضور د دغه خارجیانو کې دغه هغه ورسره راغلل دغه د فساد منبع چې هم دلته مواد مخدر رایج سول، هم دلته څکونکي هغه استعمال کوونکي پیدا سول، عامې قاچاقبر پیدا سوله چې په دې کې شک نه و چې دغه د کرکیلې ته هم زمینه هم د خارجیانو برابره کړې وله او د دغه د نشهیي توکو د استعمال او د قاچاق او د هر څه کې دوی خپله لاس لاره. نو د دوی په تګ سره تاسې ولیدل چې هغه مشکلاتونه په افغانستان کې له مابین لاړه، که هغه اداري فساد و، که هغه د مواد مخدر کښت و او که هغه د نشهیي توکو باندې روږدي خلک ول. نو د دوی په هغو پیسو باندې چې دلته د مواد مخدر لپاره یو معینت جوړ کړی و چې په میلیونونه روپۍ د کال مصارف لرل. خو تاسې لیدل چې هر کال د مواد مخدرو په هغه کې زیاتوالی راته او کموالی نه پکې راته. همداسې تاسې لیدئ چې په هغه وخت کې موږ تاسې په جهان کې د نشهیي توکو د کرکیلې په هغه کې اول درجه هېواد ولو. نو دا هغه څه شی و چې د خارجیانو له ځان سره راوړي ول، دا ټول فسادونه د دوی په تګ سره تاسې ولیده چې نه افغانان هغه فساد پیشه خلک و، فساد هم له مابین نه لاړه، هغه کرکیله د مواد مخدر چې هغه هم له مابین نه لاړله او په دغه کمو امکاناتو باندې هغه میلیونونه روږدي کسان چې د دوی د حکومت نه پاتې ول هغه هم تداوي سول او هغه پروردګار ورته هغوی ته صحت ورکړه. نو دغه هر شی چې د خارجي پدیدې وي، اوس دغه شی چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت دا شی بند سوي دي. نو دغه جګې خو هغه کسان چې دغه کار یې کاوه اوس مجبور دي لاړ شي همسایه هېوادونو ته. دغه مسله کې تاسو یو ډېره ښه اشاره درلودله چې
مخکې ځینې هیوادونه وو په افغانستان کې به یې اوبه خړول او دوی به مایان پکې نیول. نن هغه اور چې دوی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې بل کړی وو، نن د دوی په هیوادونو کې اور بل ده. دغه هیوادونه باید د دغه تیر وضعیت څخه څومره درس د عبرت واخلي او دې ته متوجه اوسي چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بیا ځلې ونه کړي. لکه دغه خو ملګوازي وایي دغه یو پروژه‌یي هېواد ده چې ده نه خپل وطن ته کار وکړي نه همسایه ته وکړو. دغه منطقه هم د دوی له لاسه په دغه جنجال کې پرته ده. اوس هغه مواد مخدر چې دلته کرکیلی ول هغه اوس دلته تللي هلته کرکیلی کېږي. هغه بېامني چې په افغانستان کې و هغه هلته تللې ده. هغه فساد چې په افغانستان کې و هغه هلته ده. هغه 2 سرې او 3 سرې حکومتونه چې په افغانستان کې جوړول نن په غجې کې جوړېږي. هغه بې باوري چې د ولس او د حکومتونو مابین په افغانستان کې وله هغه نن هلته ورغلې ده. نو دا هغه اور ده چې دوی په افغانستان کې بلاو نن پروردګار د دوی تر ګریوانه پورې ورسولی ده. نو په کار دا ده چې دوی په دې خپلې پالیسۍ باندې له سره غور وکړي. نو څو پورې دغه بدبختي ته همسایه ته ورولې په دې کې شک نشته چې دغه اور به یوه ورځ تا تر ګریوانه پورې رارسېږي. نو دغه سیمې ته که اوس دغه پاکستان نه وي، افغانستان یو بهترین موقعیت لري د جغرافیې له نګاه نه. دلته د افغانستان یو کوچنی هیواد ده او ډېر غني هیواد ده. موږ په کم وخت کې کولی سو چې افغانستان هم په پښو باندې ودرېږي او دغه همسایهګان او دا سیمه هم د ارام ساه واخلي. د افغانانو اصلیت دا څنګه ثابتوي چې وروسته د اسلامي امارت له راتګ څخه چې امنیت راغلی ده، نن څومره د ټولو هیوادوالو سره سوداګریز فکرونه دي، هغه فکرونه چې مواد مخدر او ناامنۍ او یو شمېر نور ازار اذیت او مافیایي ډلې، یعنې دا نسته دي. نړۍ ته باید څنګه دا وښودل سي چې افغانان خیرخواه خلک دي، سوله ییز خلک دي، غواړي چې د افغانستان آباد کړي. د افغانستان د آبادولو ورهاخوا د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي. لکه تاسې ولیدل 50 کاله په افغانستان کې جنګ و، په جاپان کې هم چې کله جنګ و او دغه یو وخت کې ازادي واخیستله، نو دا حکومت یې داسې پروژې اعلان کړلې چې هر څوک کوی سي که د آبادۍ لپاره کومه طرحه ځان سره ولري، هغوی ته یو څه قیمت وټاکئ چې دغه قیمت موږ ورته ورکوو د وطن د آبادۍ په خاطر باندې. هر سړي زیاتي فکر کاوه چې د آبادۍ د څه رقم یو پروژه هغه کې طرحه کې دا به حکومت ته وړاندې کول او حکومت په مقابل کې پیسې ورکولې. هغه په دې نه و چې حکومت په دغه شي باندې نه پوهېده، خو د دې په خاطر چې هغه جنګي فکر د خلکو له ذهنه ایسته کړي، ورته د آبادۍ فکر پکې رایج کړي، نو دا کار یې وکړو. نو تاسې ګورئ چې دلته 50 کاله جنګ تېر سوی ده، دلته د ولس او د خلکو په هغه کې ټول هغه جنګي فکر ده. خو بیا په دې 50 کلو کې تاسې وګورئ هغه مځکې چې هغلته د مرغۍ د ناستې ځای نه و، نن هغه ټولې آبادي سوي دي. ولس ته په قرارداد باندې ورکول سوي دي، 15 کلن قرارداد باندې، په 10 کلن قرارداد باندې. هلته تاسې وګورئ په میلیونونو نیالګي هلته پکې هغه سوي دي، کرل سوي دي. هغه اوبه چې د افغانستان په کلونو کلونو باندې همسایګانو ته مفتې ورتللې، تاسې وینئ چې ورځ په ورځ د اوبو مهار روان ده، اوبه دې موږ تاسې مهارې سوي دي. هغه معادن دې موږ تاسې چې د افغانستان شتون و تر اوسه پورې چا نه ول راویستلي. تاسې ګورئ چې په معادنو باندې اوس په ښه لیول باندې کار لګیا ده، معادن راوځي د افغانستان ته. نو داسې که دغه د موږ تاسې د ځمکني ترانزیت له لارې نه وګورو، سرکونه دي چې موږ تاسې اوس د واخان له لارې تر چین سره وصل سولو، همداسې نورې تجاري لارې له همسایګانو سره نور پلان کې شته ده چې نور بندرونه ورسره جوړ کړو. نو دا هغه پیشرفت ده چې د افغانانو فکر اوس دغه جنګي روحیې نه اوښتی ده آبادۍ ته. اوس هر افغان سره چې کښېني هغه جنګي فکر نشته ده، هغوی د آبادۍ لپاره یو پروژه ځان لپاره خوښه کړې ده او په هغه باندې کار کوي. هغه که د همسایه هېوادونو نه دا اوس مهاجرین دلته راسړلي دي، اگر که اوس دغه که د دنیا ده او که همسایهګان دي، داسې مهاجر افغانستان ته نه رالېږي چې هغه اقتصاد هلته کارخانې لري یا پیسې لري یا بل لري، خو هغه افغانان چې هغه یې هلته قتل کړی ده یا څه شی نه لري، یو کراچیوان ده یا بل څه شی ده، هغه خوار وزار افغانان روزانه که هغه اروپایان دي او که همسایهګان دي افغانستان ته یې رالېږي. خو په دې باندې افغانان زحمتکشه خلک دي. تاسې ګورئ چې هر یو وړکی یو غټ کاروبار ځان ته جوړ کړی دی، یو مړۍ روزي ځان ته پیدا کوي، خو په افغانستان په هغه باندې دومره بوج نه ده. که خلکو چې هغه فشار په افغانستان باندې راوړي، د مهاجرینو په راتګ سره به امارت اسلامي دې ته مجبوره کړي چې د دوی غیر قانوني غوښتنې ومني. خو تاسې ولیدل چې د هغو لپاره د کار زمینه برابره شوله او هغه فشار چې دوی غوښتل چې امارت اسلامي د فشار لاندې راولي، هغه د کار ورنه کړي. ډېره زیاته مننه کوم. عزتمندو هېوادوالو دمه لرو، بېرته راګرځو. عزتمندو هېوادوالو ستړي مه شئ، بیا هم په خیر راغلاست. شیخ صاحب،
چگونه می شود هر افغان هر پروژه‌ای که تطبیق میشه بزرگ و کوچک تفاوت نداره، باید محافظ همان پروژه باشه تا بتواند کشورهای همسایه و منطقه اطمینان پیدا کنند و اطمینانی که پیدا کرده ای چند برابر افزایش پیدا کنند. یک مسئله که ما شما شاهد هستیم باعث تقریبا عقب ماندگی کشور ما شما شده بعد از جنگ ها و خونریزی ها و اختلافات، واقعیت بروکراسی و کاغذبازی اضافه هست. ما شما میبینیم که افغان ها از مهاجرت میان یا در وطن هستن، با عشق و علاقه فراوان به ادارات مراجعه میکنن و اوجا میبینن که بسیار زیاد پیچ و خم داره کارهای اداری. ما شاهد هستیم بله. بسیار بی حد پیچ و خم داره و این پیچ و خم ها در کشورهای دیگه نیست و این پیچ و خم ها باعث عدم شفافیت میشه و باعث فساد اداری میشه و چون یک کار رو ممکنه 2 اداره بتونه انجام بده 10 اداره به او دخیل میشه. مسئله تذکره مثال حق همه اتباع افغانستان هسته. اگر به او یک اشکال کوچیکی وجود داشته باشه ساعتها باید یک شخصی شاید باسواد، شاید متخصص و یا شاید که فرد کارفهم و یک تبع افغانستان وقتش ضایع میشه و این وقت سرمایه هست و این وقت در بروکراسی ضایع میشه از یک سو و از سوی دیگه در کشورهای دیگه ما شما اگر مقایسه میکنیم معاش کارمندان دولتی واقعیت با کشور ما شما قابل مقایسه نیست. در هر بخشی از موظفین معاششون خیلی بیشتر هست. درسته کشور ما شما سالها درگیر جنگ بوده ولی چاره ای نیست جز این که موظفینی که دلسوزانه کار میکنن، صادقانه کار میکنن، دور از فساد اداری کار میکنن و زیادتر از وقت اداری کار میکنن و دولت جایگاه اونها معلوم میشه، کارکرد اونها معلوم میشه. بنابراین برای اینا امتیازاتی بیشتر باشه، معاش خوبتر باشه، چاره ای جز این نیست که زندگی اگر تامین نباشه باعث بعضی فسادهای مختلف میشه و این طبعا پیش میاد، از مجبوریت پیش میاد ملت افغانستان. احساس هر افغان چگونه باید حس کنه که ما من حیث یک افغان برای کشور خود خدمت میکنم؟ بله، اگر بروکراسی کم شه علاقه زیاد میشه، اگر یک مقدار امتیازات موظفین زیادتر شه علاقه بیشتر میشه و وقتی که ملت ببینه یک موظف با عشق و علاقه کار میکنه و بروکراسی هم وجود نداره، طبعا ملت هم تشویق میشه و به او شغل و وظیفه و تخصص و توانایی که به خود میبینه با او با انگیزه بیشتر متوسل میشه و متوجه میشه و تلاش میکنه. امروز در کشور چقدر خوب است؟ یقینا که در زمانی که ما شما شاهد هستیم، در زمان نظام امارت اسلامی افغانستان به نسبت حکومت‌های گذشته قابل مقایسه نیست. ما شما در جامعه هستیم، از مردم پرسش میکنیم و مردم را میبینیم و اونها اظهار نظر زیادی میکنن در این قبال که رضایت بخش هست. میگن فساد اداری کم هست، سرعت کار بهتر هست، علاقمندی موظفین به خدمت زیاد هست، خصوصا موظفین سطح پایین و سطح میانی. در موظفین و مسئولین سطح بالا الحمدلله هیچ اشکال و ایرادی نیست که با اراده و اخلاص و تمام توان و شبانه روزی کوشش میکنن. اما مسئله از سطح پایین موظفین و سطح میانی بس هست که اینها هم باید تامین شن و تامین شدن اینها باعث انگیزه مردم میشه و فعلا مردم امیدوارن و انگیزه دارن و تحسین میکنن شرایط فعلی را، ولی این به این معنا نیست که بیش از این توجه نشه، باید بیش از این توجه شه. بله، زعیم امارت اسلامی افغانستان به این مسئله چقدر توجه داره؟ رهبری امارت اسلامی افغانستان خوشبختانه با دقت، با تیزبینی و با مشاوره های صحیح و با فرامینی که ما شما یکی پس از دیگری شاهد اون هستیم، حقیقتا که بسیاری از معضلات پیچیده حکومت های پیش را به طور میانبر و کوتاه مدت حل و فصل فرمودند در بخش های مختلف، در بخش های فساد اداری، در بخش مواد مخدر و در بخش غصب و استرداد اراضی، در بخش اجاره دادن اماکن دولتی به اشخاص و شرکت ها برای عمران و آبادی اونها و برای تشویق مجموعه ملت
به پیشرفت و ترقی بیشتر. اما تنها این مسئله بر رهبری حل نمیشه و رهبری نظام دلسوزانه کار کرده، وزرای ما، کابینه ما دلسوزانه کار کرده، اما بخش میانی دولت و سطح پایین بسیار در این امر به اصطلاح مؤثرتره، چرا که اونها مستقیما با اجراعات بین ملت و دولت سر و کار دارند. در میدان عمل است. در میدان عمل اونها مباشرتا سر و کار دارند. مثال کارشناسای ما و شما، ادارات اجرایی ما و شما در بخش‌های مختلف که به اونها مکتوبا میرسه، فرامین میرسه، اوامر میرسه و دستورالعمل‌ها میرسه در مرحله و میدان عمل و اجرا، اونها باید اجرا بکنن و تطبیق بکنن و رضایت ملت رو حاصل بکنن با عملکرد سریع و صحیح و منضبط و شرعی و مطابق با فرامین. آخرین پرسش: کشورهای همسایه و منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه و به آن سو چین، روسیه امروز از وضعیت افغانستان چی پیام را اخذ کرده است؟ در فصل نوین استقلال افغانستان در مرحله نخست ما شما شاهد بودیم که کشورهای دور و نزدیک به دو بخش تقسیم بودند. یک بخش کشورهایی که مغرضانه به ملت و دولت افغانستان و با دیده طمع و استعمارگرانه میدیدند و یک بخش کشورهایی که منصفانه و عادلانه و بر اساس منافع طرفین و متقابل میدیدند. بنابراین کشورهایی که شما نام بردین از جمله کشورهایی است که دیدگاه مثبت و متعادل و بر اساس منافع متقابل دیدگاه داشتند و این دیدگاه در اثر عملکرد صحیح امارت اسلامی افغانستان بوده که خود رو ثابت کرده به عنوان یک دولت سراسری اقتصاد محور بدون تهدید و مبارز با همه مفاسد که او مفاسد طبعا زیانهایش به منطقه هم میرسیده و کشورهای نامبرده هم میرسیده و به افغانستان هم. بنابراین نتیجه عملکرد ثابت و صحیح امارت اسلامی افغانستان هست یکی، و دوم دیدگاه بی‌طرفانه و غیر مغرضانه او کشورها هسته که این وضعیت مثبت به وجود آمده. سپاسگزارم. تشکر میکنم جناب شیخ صاحب. کارو خیل صاحب، نن د سیمې هیوادونه چې غواړي د لوی پروژې د افغانستان له لارې تطبیق کړي او افغانستان د سیمې د آسیا د څلورلارې حیثیت پیدا کړي، د دغه هیوادونو مسؤلیتونه څه دي؟ څه باید د افغانستان په قبال کې وکړي؟ لکه اوس تاسو ته معلومه ده چې سیمې کلونه ولیدل چې په افغانستان کې ناامني وه، خو دوی ته هم خیر ونه رسېده. هغه لوی پروژې چې اوس موږ ته دا سیمه باید په ډېر جګ ځای کې وای هغه ونه سو. نو که د دغه جنګ بد اثرات په افغانستان بیولو، خو په سیمه باندې هم دغه بد اثرات کړي دي. نو اوس سیمه دې نتیجې ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې امنیت په سیمه کې امنیت ده. ځکه دې ته قلب آسیا وایي، نو که دا زړه نارامه وي خو ورسره ټول وجود په نارامۍ باندې کېږي. نو د دغه په خاطر باندې تاسې اوس ګورئ چې اگر که په رسمیت باندې به اکثریت ونه وي پېژندلي، خو روسیه چې د موږ په رسمیت باندې پېژندلي او د سیمې دا ډېری هېوادونه چې دي هغوی سره موږ په یو لوی تعامل کې یو. هغه د موږ سفیران یې منلي دي او د موږ سره راکړه ورکړه یې ډېره زیاته سوې ده. تګ و راتګ یې ورسره د افغانستان سره ډېر ده. په نورو نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان نه کلکه دفاع کوي، که هغه د چین هېواد او که د روس هېواد ده، که تاسې اوس ازبکستان او تاجکستان او دا نور هېوادونه وګورئ تر هند او تر کوم ځای پورې. نو سیمه دې نتیجې ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې امنیت د دوی په ګټه باندې ده. نو د دغې کې شک نشته ده چې په افغانستان کې امنیت، په سیمه کې امنیت ده او دلته د لویو پروژو لپاره زمینه برابرېږي. دېس کې تنها د افغانستان ګټې نه دي، سیمه هم ورسره په اقتصادي لحاظ باندې پرمختګ کوي. نو که دغه بدامني دلته راتلله، همسایګانو په دې کې لاس لاره، په دې کې شک نه و. که د موږ تاسې د روسانو د راتګ په وخت کې و، که د مجاهدو د وخت کې و، که دا وروستی د موږ تاسې د 20 کلن جنګ د امریکایانو سره په دې وخت کې و، نو تاسې لیدل چې هغه همسایګان چې ول هغو له خارجانو سره لاس یو کړی و، کله یو هېواد ته هغه ورکوه، کله بل ته یې ورکوه. نو د دغې افغانستان په ناامنۍ کې د همسایګانو لاس و، په دې کې شک نه و. خو اوس اکثریت همسایګان په دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د افغانستان بربادي د موږ هم بربادي ده. او یوازې دغه یو هېواد ده چې هغه خپله نه استقلال لري، نه ازادي لري، نو هغه د همدغو پروژو له لارې نه مخکې هم دا تغذیه کېده او اوس هم نه غواړي چې په سیمه او په افغانستان او کې اوس امنیت راسي. خو تاسې وینئ چې هغه هم
په دنیا کې اوس ټوله دنیا د ده په هغه منافقت او په رذالت باندې پوه سوی ده. د اروپایان یې نه چې مخکې دوی ته باندې اعتبار کاوه د افغانستان په ناامنۍ کې، نن چې دی هر څه کوي د افغانستان د بدامنۍ په خاطر باندې ده ته 1 روپۍ هم نه ورکول کېږي. نو تاسې یې نیسي دوی خو نو بله پروژه لرله نه په بل شي باندې کار پېده، همدغه یو کار یې اوس افغانستان کې ناامني په څه رقم باندې پیدا کړي، له دې نه دی خپل ځانونه څه رقم ته تغذیه کړي. خو نن دا فصل تړل سوی ده، کوم فصل چې نن په افغانستان کې راغلی ده دا د آبادۍ فصل ده. په دغه فصل کې د ټولو هیوادونو رول باید څنګه اوسي؟ لکه د ټولو رول باید مثبت اوسیږي او په دې کې شک نشته چې دا نور تاسې یې نیسي مثبت رول لوبوي. که هغه چین ده، تاسې اوس ګورئ دلته معدنونه یې په هغه باندې نیولي دي، په قرارداد باندې نیولي دي، د موږ تاسې نه په ملل متحد کې کلکه دفاع کوي. ځمکني ترانزیت کې موږ تاسې اوس ورسره وصل سوي یو له چین سره. همداسې که دا نور همسایګان وګورئ د ټولو سره د موږ هغه روابط چې دي حسنه دي. خو دغه یو هېواد چې ده د دې د موږ نه ازادي ده ته خوند ورکوي، نه د آبادي د موږ خوند ورکوي، ده ته نه د امنیت د موږ خوند ورکوي. هغه چې خدای پاک پیدا کړی ده د افغانستان لپاره ښه نیت نه لري، خو اوس به دی مجبوره ده بله لار ده سره نشته ده. اوس تاسې وګورئ ده سره کلنۍ راکړه ورکړه د موږ میلیاردونو ډالرو ته رسېدله. اوس هغه کچه د تجارت تاسې وګورئ چې بیخي 10 سلنه ته راکته سوې ده له پاکستان سره د موږ تاسې تجارت. خو دا د دوی دغه بد نیت ده، که نه د دوی اقتصاد اوس وګوره چې بیخي له 0 سره ضرب ده او هر هېواد ته چې ورځي د قرض اخیستلو په خاطر باندې څوک ورته هغه قرض هم نه ورکوي. نو هر چیرته چې دغه اقتصاد وځپل سي، که هغه کورنۍ وي، که هغه کلی وي، که هغه ملک وي، په هغه کې مشکلاتونه پیدا کېږي، هغه کې رنګارنګ تکلیفونه پیدا کېږي. نو تاسې وګورئ دغه یو د اوس کومه بدامني او ناامني او دغه مشکلاتونه پیدا سوي دي، یو دلیل دا هم ده چې دوی اوس اقتصاد ځپل سوی ده. نو دوی په جای د دې باندې چې همسایګانو سره خصوصا افغانستان سره ښه روابط ولري د تجارت او د راکړې ورکړې، چې د دوی اقتصاد په پښو باندې ودرېږي. خو دوی په سر د هغه باندې افغانستان ته له مهاجرینو وډبوه، افغانستان ته یې ولېږه، هله افغانستان سره لارې بندې کوو، په افغانستان ته داعش وروځو، دلته بمباري وکړو، هغه وکړو. اوس هم هغه خصمانه اړیکې د افغانستان سره پالي چې دا تنها د افغانستان په تاوان باندې نه ده، تاسې یې نیسئ له افغانستان نه ډېر تاوان دوی ته رسېدلی ده. د افغانستان اگر که دوی د خپل زراعت لپاره کار کړی ده، هلته رنګارنګ میوې سبزیجات لري او دغه د اکثریت میوو سبزیجاتو د دوی د سیمټو د دوی د دواګانو د هر چي لپاره یو بازار تنها د افغانستان بازار نه و. که دغه اسیا ته تلل دغه د افغانستان له لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته د خپل اموال لېږل. نو اوس د افغانستان سره د لارو په تړلو باندې د دوی اقتصاد له افغانستان نه ډېر ځپل سوی ده. دوی میلیاردونه ډالر تاوان کړی ده او که افغانستان سره د خپلې اړیکې جوړې نه کړي، نو په دې کې شک نشته ده چې دغه خرابې اړیکې به د دوی اقتصاد لا وځپي او دا به د دوی سقوط سبب وګرځېږي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمن کړوخیل صاحب، قدرمن بلخابي صاحب، جهان سپاس، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. کور مودان چې بحث کوم سره برخه واخیستله. په همدې ترتیب سره رسیږو د دې خپرونې پای ته. له تاسو ټولو همکارانو او لیدونکو مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. ښې چارې.